ای ابن آدمه ته نه خبر چې تا ته در ټولو زیات ژوندی شي او ژر در پیښیدونکی شي او له ټولو نه لویه حادثه چې تا ته ستا په ژوند کې راځي او در ټولو لویه مسله هغه ستا اجل دی، خو ته ځینې غافل یې. ډېر د افسوس خبره ده. او همدارنګه تا ته در ټولو لرې شي په لاس نه درتلونکی شي هغه ستا امیدونه دي، بیا اوږده امیدونه چې ستا زندګي دو چندم سیله کېدی سي بعضې امیدونه ته په سر باندې ونه رسي، خو بیا هم ته د هغه په خوب او په خیال او په فکر کې سهار او ماښام ورکې او هغه شی چې له تا نه غوښتل کېږي او ته پسې راژر سوی یې هغه تقوا او پرهیز او نیک عمل دی. خپل عمل د لارې مل، الدنیا مزرعه الاخره، نیک عمل دی. په دې باندې انسان نه خلاصېږي چې ته د نبي زوی وي، ته د ولی زوی وي، ته ورور وي، ته پلار وي، ته عالم وي، ته حافظ وي، ته هر څنګه یې ته به نیک عمل کوې. همدارنګه هغه قاضي چې بې له عدلي د هغو داسې مثال دی لکه بې بارانه وریځ دې په لګرځي تناوي دي، خو چې باران نه وي پکښې کې په هغه وریځ کې به څه خیر وي؟ هغه وریځ چې باران نه وي کې پکښې کې خلکو ته به څه نفع او نقص پیدا ورسوي. او هغه عالم، هغه پوهه، هغه بیان، هغه تقریر، هغه پوهېدل ستا چې په هغه باندې عمل نه وي، هغه کې تقوا نه وي، په هغه کې پرهیز په تا باندې رانسي، د هغو مثال داسې ده لکه بې وښو مځکه، بې فصله مځکه، هېڅ فصل نه کوي، نه واښه، نه ګل، نه غنم، نه میوې، نو دې مځکې څه پیدا ده؟ همدارنګه هغه ځوان چې بې تقوایي، بې توبې، داسې ده لکه بې میوې درخت، او هغه مال چې بې سخایي داسې دی لکه بې کلی قلف، بس قلف دی کلی ملی نه لري. هغه ښځه چې په هغه کې حیا نه وي داسې ده لکه بې مالګې خواړه یا لکه خرابې سوي غوښې. او ابن آدمه شر راوستونکي شیان اووه دي. حب د دنیا، مینه او محبت د اندازې نه زیاته د دنیا، حب د ریاست او د چوکۍ او د قدرت، حب د صفت د ځان، او دارنګه حب د موړوالي او د دنیادارۍ، حب د ځان د موړوالي، د خوب او د شهواتو، حب د راحت، حب بیا طبیعي د ډېره معافي د ډېرو جماعو. او پنځه شی هغه د بدبختي د علامو څخه دی. د زړه سختوالی، اول، دویم د اوښکو څخه، اول د زړه سختوالی د اوښکو څخه، او دارنګه بخښنه غواړم، اول د زړه سختوالی، دویم وچوالی د اوښکو څخه د سترګو، او دارنګه د حیا لږوالی، دریم څلرم د دنیا شوق، او پنځم اوږده امیدونه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي انسان چې هر څومره عمر پې تېرېږي دوه شیه په هغه کې ځوانېږي، یو د مال محبت، او دویم په هغو کې اوږده امیدونه. هغه څوک چې د پیشني لباس په شو کې یې کفن ایر کړی وي هغه دې دا هم په یاد کړي چې د تعمیراتو د نورو کیسو رقم بنګلو په جوړولو باندې نه مړېږي، د قبر هغه تور لحد یې ورته یاد کړي. هغه څوک چې یو ذره پر خپلو کپړو او په خپل بدن باندې نه پرېږدي بلکې چې لمونځ هم کوي کپړې داسې راټول کېدی دي او کوړه خاورې چې په قبر کې ورباندې پرتې هغه دې مې یاد کړي. هغه انسان چې یو مچ ځان ته نه پرېږدي هغه دې دا مې یاد کړي چې زما بدن به چې د منځه ځله وړي هغو ته به میراث کې ورپاته کېږي. او دارنګه بدترین د خلکو هغه څوک دی چې په دې پروا نه کېږي چې خلک یې د ګناه کولو پر وخت وویني، د دې فکر د سر نه در سره
او دارنګه یو حکیم وای هغه پوهه چې په هغه باندې تقوا او پرهیز او عمل نه مثال یې د هغه مچمچي دی چې نیش نه لري او هغه بې همته سړی انسان نارینه هغه په اصل کې ښځه د زنانه ده تمه لرونکی عابد لار وهونکی غل دی او هغه څوک چې د خلکو د پاره د کالي سپین کړي دي او عمل نامه دي توره د شکل دي جوړ کړي دي خو باطن دي خراب دي نو د دنیا څخه کوتا کړه لستونی که اوږده وي که کوتا فرق نه لري لاس د دنیا څخه کوتا که پرهیز په ځان کې راوله تقوا په ځان کې راوله د الله بیره په ځان کې راوله اصل شی نه هغه دی همدارنګه وایي د هر چا چې غاښونه په تروو شیانو باندې پوڅیږي خو د قاضیانو غاښونه بیا په خوږو شیانو باندې پوڅیږي یعنی څه معنا د رشوت څخه ځان وساتئ چې څوک پر واک پر قدرت رالی قاضي سو همدارنګه د دنیا ژوند یو ساعت دی د الله جل جلاله په اطاعت کې تیر کړي او نفس نه مړیږي هغه ته قناعت ورکړي او دارنګه که غواړې چې په آخرت کې وي د نیکۍ او عبادتونه ولري نو اوس لا ملا ورته وتړه دغه دې موقع ده او که دا نه خوښوي چې په آخرت کې دې ګناهونه وي نو اوس یې لا پرېږده تقوا اختیار کړه او که چا پر خپلې ځوانۍ باندې په ځوانۍ کې پر ځان ظلم وکړي سپین ږیرتوب به بیا پر تا باندې په سپین ږیرتیا کې په زوړوالي کې در باندې ظلم وکړي هغه څوک چې خپل ځان ډیر خوښ غرور کوي هغه خلکو ته دغه نه بد ایسي دغه نه خلکو نه کرکه او بد ځینې کیږي څوک چې درد نه پیژني زخمونه ټوکی ورته معلومیږي او دارنګه چیرونکی زمری چې وي مخامخ درته ولاړې تر هغه خاین شرموش ډیر بهتره او غوره دی چې هغه دې تر شا ولاړې او حمله در باندې کوي څوک چې د لندوالې څه وي بیریږي د ماهیانو ښکار نشي کولی څوک چې د لاس د خیرنېدو څه معلومیږي هغه ګټه نشي درته راوړلی او د هغه کسانو څخه لرې ګرځه چې د خیر رسولو امید نه وي ورته او له شره څه امان نه وي حق ته رجوع کول تر دې ښه دي چې نور هم پر باطل ټینګار وکړي وایي د عقل خاوندان په نعمتو کې دي خو زه وایم نن ورځ هوښیاران په عذابو کې دي